السلام علیکم ورحمت الله. د خیبر پښتونخوا د پاکستان د نور سیمو چې څومره پښتانه لیډران مشران دي هغوی هم د منظور پښتین سره څنګ په څنګ د درېدو اعلانات کړی دي. د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن سے په خپل یو انټرویو کې ویلي دي چې د پی ټی ایم د کارکونانو یا د پښتون جرګې د کارکونانو سره کم ظلم جبر روان دي د خلاف او موږ د دغه جرګې ملاتړ یو. د سره د عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر ایمل ولی خان هم په خپل وینا کې زیاته کړې ده چې موږ به د دغه جرګې مرستیال اوسېږو په امن او امان سره به دغه مسلې خلکو طرف ته بوتلل غواړو. قدرمنو د دغه جمعیت العلماء اسلام او د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د موقف ته په کم نظر ګوري. تر دې دمه په میدان کې د جماعت اسلامي مشتاق احمد خان او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین سره په نظر په میدان کې راځي. مخکې به ګورو چې سکیږي خپل ریخه مخه شریکه کې. وایسا پاکستان دستور ټي وي پښتونخوا پیښور.